بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ به وئ. په تېره ویډیو کې مو د SOP په اړه باندې خبرې وکړلې. SOP یا سټنډرډ اپریټینګ پروسیجر او یا هم پروسیجرز، هغه معیاري لارښود د چارو ترسره کولو دپاره هغه مو در وپېژندل. پر اهدافو مو خبرې وکړلې او پر ارزښت باندې مو خبرې وکړلې چې ولې د یو SOP شتون مهم دی د یو مشخص فعالیت دپاره، او ترڅنګ مو د څو مثالونو باندې هم خبرې وکړلې په دې هیله چې هغه ویډیو مو کتلې وي او د SOP اړوند مو نوره هم مطالعه کړې وي. نن پر دې باندې خبرې کوو چې د SOP د لیکلو یا هم هغه انګلیسي اصطلاح کې چې کله تاسې SOP ډیولپ کوئ، یو څو شیان دي چې هغه ډېر زیات مهم دي چې په نظر کې ونیسئ. نو اول شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې دغه د SOP هدف باید واضح سي، تشریح سي، تعریف سي چې دغه SOP زه د کومو فعالیتونو دپاره جوړوم، د کومو خدماتو دپاره جوړوم، او ترڅنګ یې دغه SOP به کوم ډول ستونزې حلوي یا به هغه ستونزې د دې په وسیله باندې اډرس کیږي. دا یو شی دی چې ډېر زیات مهم دی. یا دوهمه مرحله یا سټیپ کوم چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې باید دا واضح سي چې دغه SOP د کوم ټیم یا د کومو کسانو دپاره ده، کوم کسان د دې څخه متاثره کیږي، کوم کسان د دې څخه ګټه پورته کوي، او ترڅنګ یې کوم کی یا مهم خلک دي چې هغه به دا SOP تطبیقوي. فرض مثال کېدای سي پروټیکشن سټاف اوسي، کېدای سي لیګل، هیلث، کمیونټي ولنټیرز، نور کسان وي. نو تاسې به کوشش کوئ چې د خپل SOP هغه سټیک هولډرز یا هم هغه ټیم چې په دې کې به سهم لري، ونډه به لري او د SOP څخه به استفاده کوي، هغه به څه شي کوئ، هغه به تاسې واضح کوئ، تعریفوئ به چې دغه کسان دپاره دغه SOP ده او دغه کسان باید استفاده ځینې وکړي. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی کله چې SOP یانې جوړوئ کوشش وکړئ چې داخلي، نړیوال او د خپلې NGO یا ارګان هغه پالیسیانې، قوانین او یا هم که کوم مشخص لاګانې موجودې وي هغه په نظر کې ونیسئ. دا ډېر زیات مهم دی تر څو هغه SOP مو جامع وي، د هر ډول کمیانو څخه خلاصه وي او ټول ابعاد او اړخونه مو په نظر کې نیولي. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې ستاسې د SOP دپاره سټرکچر ډېر زیات مهم دی چې هغه مطلب SOP مو ټایټل ولري، د هغه ترڅنګ هدف یې واضح وي، سکوپ یې معلوم وي یا په اصطلاح باندې تر ډېره پورې هغه هدف یې معلوم وي، تعریفونه پکښې کي، مسؤلیتونه په هغه SOP کې واضح سوي وي، او ترڅنګ یې کیدلی سي چې بعضې پروسیجرونه قدم په قدم، مرحله په مرحله باندې په SOP کې تشریح سوي. د اسناد د هغه مشخص فعالیت دپاره چې کومې فورمې، کوم ټولز به استعمالیږي هغه باید په دې SOP کې په داخل کې شتون ولري، همالته موجود وي. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې د محرمیت او د سیف ګارډینګ اړوند که بعضې موضوعات دي د هغه ذکر باید پکښې وسي. دې ته ورته نور که چیرې مثلا SOP د کیس منیجمنټ دپاره وي باید د ریفرل اړوند دلته یو لارښود موجود وي. ترڅنګ یې د هغه شیان چې د ریفر دپاره مهم دی هغه ټول هلته شتون ولري، ځکه چې د هرې اکټیویټي یا فعالیت دپاره چې تاسې SOP جوړوئ هغه اړوند کامل معلومات باید پکښې شتون ولري. بل دا دی چې د دغې فعالیتونو دپاره چې SOP جوړه سوې د هغې د مونیټرینګ دپاره، د ریویو دپاره باید یو سیکشن پکښې کي تر څو په کومو لارو چارو څخه د اکټیویټیانو څخه کتنه ترسره کېدلی سي، او که چیرې بعضې ضمیمې اټچمنټس اړین وي هغه هم باید د SOP په آخر کې ټوله تاسې ور واچوئ، شامله کړئ. دا وینې د یو SOP په جوړولو کې دا هغه مهم شیان دي چې باید هلته موجود وي. او بل کوشش وکړئ چې کوم SOP یانې چې د پروټیکشن دپاره جوړوئ، د پروټیکشن د فعالیتونو دپاره، په هغه کې باید هڅه وسي چې هغه د پروټیکشن پرنسپلز باید مدغم سي، انټیګریټ سي، هلته هم شتون ولري او د هغو څخه استفاده وسي، ځکه چې دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې د پروټیکشن ټول اکټیویټیانې باید د پروټیکشن او بشري اصولو په رڼا کې ترسره سي. ډېر زیات مهم دی. نو کله چې په اول سر کې مو SOP ترتیب کړه، تنظیم یې کړل، د SOP یو امتحان یا په اصطلاح باندې نن سبا چې په انجوګانو کې دا پایلټ ورته وایي یا پایلټینګ ورته وایي یا پایلټ ټیسټ ورته وایي، دا ډېر زیات مهم دی. تاسې کوشش وکړئ چې کله مو SOP جوړه کړه د اول ځل دپاره یو کوچنی ګروپ د ټیم واخلئ، ټرینینګ ورکړئ هغو ته، او کوشش وکړئ وګورئ چې هغوی څنګه د دې څخه استفاده کوي، د هغوی نظریات راټول کړئ، وګورئ چې دوی د دغې SOP څخه د استفادې او د دې د عملي کولو په جریان کې
کومې مثبت اړخونه او کومې منفي اړخونه کوم شیان باید بهتره سي، کوم باید ځینې وایستل سي، کوم باید ور اضافه سي. دا ټوله بیا تاسې کولی سئ دغه کوچني ټیم څخه یو فیډبک راټول کړئ تر څو وکولی سئ چې هغه خلاوې چې په SOP کې موجود وي هغه د منځه څخه یوسئ. دا شی ډېر زیات مهم دی. کله چې دا مرحله مو خلاصه کړله، اصلاحات مو راوستل، د هغه په اصطلاح باندې دا کوچني ټیم په وسیله باندې مو دا امپلیمنټ کړل، فیډبک مو راټول کړل، اصلاحات مو ورته راوستل، نو بیا معلومه خبره ده چې اوس نو SOP دې ته آماده ده چې باید په لوړه کچه باندې کوم کسان چې ستاسې په دفتر کې شته هغه کیدای سي چې دا واخلي، اپروو یې کړي، تایید یې کړي او فاینلایز یې کړي. او باید ډاډ ترلاسه کړي چې ستاسې SOP ستاسې د ارګان د داخلي ټولو پروسیجرونو سره سر خوري او د هیڅ یو کومې پالیسي یا کوم پروسیجر خلاف نه ده. او بیا نو کولی سئ چې د آخري تایید، تصدیق یا انډورسمنټ دپاره خپلو نورو مربوطه په اصطلاح باندې منیجران یا په لاین کې چې کوم خلک لري هغو ته واستوئ. د اپروولو د تاییدیې څخه وروسته بل شی ډېر زیات مهم دی، هغه دا دی چې همیشه کوښښ وکړئ د SOP-یانو په اړه باندې خپل سټاف ته ټرینینګ ورکړي. که چیرې ټرینینګ ورنه کړي دا ښه خبره ده چې په اکثره ارګانونو کې دوی SOP-یانې سټاف ته ورکوي چې واخلئ ورسئ مطالعه کړي. اما یوازې مطالعه کفایت نه کوي، ځکه چې کیدای سي بعضې شیان د مطالعې په جریان کې واضح نه سي، کیدای سي یو سټاف یا یو کارمند په هغه باندې پوه نه سي. نو د سټاف دپاره ټرینینګ، ورکشاپ دایرول یا هم یو اورینټیشن د SOP په اړه باندې دایرول ډېره زیاته مهم ده، خصوصا د هغه یوزرانو دپاره چې هغه دغه SOP څخه استفاده کوي، کوم چې د دوی د کار دپاره ده او دوی کار د هغه څخه متاثره کېږي، د هغو دپاره دا شی ډېر زیات مهم دی. بله خبره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې کوښښ وکړئ چې دا SOP د ټرینینګ او د ورکشاپ دایره کولو څخه مخکې یا د هغه څخه وروسته کوم کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغو ته ترجمه کړي، ځکه چې تر څو د دوی کار اسانه سي او دوی په اسانه په هغه باندې پوه سي. کوم کسان چې په دري ژبه باندې خبرې کوي دري ته ترجمه کوي، په پښتو خبرې کوي پښتو ترجمه کوي، نورو ژبو ته کې چیرې اړتیا وي کوښښ وکړئ چې ترجمه یې کړي. چاپ یې باید موجود وي ټولو کسانو دپاره چې د هغه څخه استفاده وکړي. او تر څنګ یې بل شی ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې باید د لاسرسي وړ و ټولو کسانو یا همکارانو ته یا هغه کسان چې دې څخه استفاده کوي. بله مرحله چې ده هغه چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې د SOP څخه باید وخت په وخت باندې نظارت وسي، ځکه چې وکتل سي چې څنګه ده، ګټور ده نه ده، تطبیق یې څنګه دی. او بل دا دی کیدای سي دې دپاره تاسې یو وخت وټاکئ، مثلا په 3 میاشتو کې دې کتنه کوئ، په 6 کې کوئ، په 9 کې کوئ. حتما باید د SOP د تطبیق څخه نظارت وسي او د SOP ریویو ډېر زیات مهم دی همیشه. او هر تغییر چې په داخل د ارګان کې راځي، په ملي قوانینو، نړیوالو قوانینو کې یا په هغو مسایلو کې چې دا SOP ځینې متاثره کېږي راځي، تاسې به کوښښ کوئ چې د هغه مطابق به د خپله SOP اپډیټوئ. کله کله کیدای سي د سرویس یا د خدماتو په ځای کې تغییر راسي، په ډول کې تغییر راسي، په شرایطو کې تغییر راسي، په ولنریبلټیز یا د دوی په انتخابولو کې تغییر، په هر شي کې چې تغییر راغی تاسې به کوښښ کوئ چې دا به اپډیټوئ. او یا هم کله کله بعضې مثبت فیډبکونه چې ترلاسه کوئ د اصلاح دپاره تاسې به څه شي کوئ SOP به اپډیټوئ. دا شی ډېر زیات مهم دی چې دې ته متوجه اوسئ. بل د SOP د لیکلو یا تنظیمولو په جریان کې یو څو ښه ټکي دي چې کوښښ وکړئ په نظر کې ونیسئ. یو دا دی چې کوښښ وکړئ چې SOP په ډېره ساده ژبه او روانه ژبه باندې ولیکل سي او کارمندانو ته یو ډېر واضح لارښود وړاندې کړي. بعضې وختونه بعضې SOP-یانې دومره د سختو لغاتونو څخه استفاده سوي او یا هم هغه الفاظ یې دومره سخت وي چې د یو کارمند دپاره یې پوهېدل ډېر زیات سخت وي. او بعضې کلمات داسې وي په انګلیسي کې چې هغه ډېر زیات پیچلي وي. کله چې یوې ډکشنري ته مراجعه کوي هغه یې یوه معنا راخیستې وي، بلې ته مراجعه کوي هغه یې بله معنا راخیستې، ځکه چې هغه یوه کلمه څو استعماله لري او د استعمال ځایونه یې فرق کوي، نو سرګرداني ډېره زیاته جوړوي. نو کوښښ وکړئ چې د یو مؤثرې او د استفادې وړ SOP د جوړولو دپاره مهم شی چې دی هغه دا چې ژبه یې باید روانه وي او ساده وي، تر څو سټاف، کارمندان او هغه کسان چې دا استعمالي هغه د دې څخه ډېره زیاته اسانه استفاده وکولی سي او ګټه ځینې واخلي. بل شی ډېر زیات مهم دی په SOP باندې کوښښ وکړئ چې د چارټونو څخه استفاده وکړئ، که چیرې ډېره زیاته مهمه خصوصا د فلو چارټ څخه استفاده وکړئ. دا ستاسې دپاره ګټور تمامیږي. مثلا زه یو مثال درکوم د ریفر دپاره.
ریفر د کومه ځای څخه شروع کیږي، څنګه مخته وړل کیږي، څنګه فالو اپ کیږي، څنګه مطلب هغه مرحلې د ریفر دپاره چې دي که دا په یو فلو چارټ کې تاسې وښایاست ډېره به ښه وي. مثلا کیس ورکر ریفر کی ریفرل فوکل پوینټ ریفرل فوکل پوینټ د خپل سرویس ماپینګ یا ریفرل پاتوی څخه استفاده کړي د اورګان سره تماس نیسي. دغه مرحلې که چیرې د فلو چارټ په شکل باندې تاسې په ایس او پي کې وښایاست دا به ډېر زیات ګټور تمام سي. او د بعضو اکټیویټیانو لپاره کوښښ وکړئ چې چک لیستونه اړتیاوې په ایس او پي کې واچوئ. چک لیست هم ایس او پي ډېره زیاته خوندوره کوي. بل شی ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې بعضې کلتوري مسایل، د جنډر مسایل، نور مسایل که چیرې په هغه ټولنه کې یا په کوم محیط کې چې تاسې کار کوئ هلته بعضې حساسیتونه موجود وي. د ایس او پي د جوړولو په جریان کې کوښښ وکړئ چې هغه په نظر کې ونیسئ چې خدای نخواسته کوم مشکل جوړ نه کړي. او بل دا چې په ایس او پي کې که چیرې بعضې وختونه تاسې ټایملاینونه شاملوئ یا ټایملاینونه هم باید حقیقي وي، رښتینې وي. مثلا کله کېږي چې یو جی بي وي کیس باید د یوې میاشتې دپاره اوپن په یو میاشت کې باید کلوز سي. نو دا کوښښ وکړئ چې دغه یو ټایملاین چې تاسې ټاکئ د دې په اړه باندې فکر وکړئ چې آیا دا په هغه ساحه او ځای کې چې زه کار کوم دغه رقم یو ټایملاین د تطبیق وړ دی که نه دی. یا هم مثلا موږ وایو چې یو های ریسک کیس باید په 24 ساعته کې زه د هغه دپاره سرویس آماده کړم. آیا دغه 24 ساعته ټایملاین په هغه ساحه او محیط کې چې ته کار کوې د تطبیق وړ دی، دا یو رښتینی ټایملاین دی که نه دی. نو دا شیان ډېر زیات مهم دي تر څو تاسې هغه خپلې شته منابع چې په هغه ساحه کې لرئ د هغه پر اساس باندې بعضې ټایملاینونه په نظر کې ونیسئ. یوازې دا څو ټکي شاید کافي نه اوسي، تاسې کولی سئ د ایس او پي په اړه باندې نور هم مطالعه وکړئ. خو دا مهم شیان وه چې ستاسې سره ډېر زیات کومک کولی سي. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.